بسم الله الرحمن الرحیم. که چیرته زه یو راپور ولرم، مثلا راپور وي، کتابي، چپټر، هر شی چې موږ جوړوو، یو څه خط ولیکو، کاپي پیسټ به یې کړو، یو صفحه به ولم، یو درې څلور صفحې به راولو، کنټرول انټر به ووهو چې یو څو صفحې راشي. اوس زه غواړم چې د دو راپور چې ما جوړ کړی دی د دې په سر کې یا مثلا عنوان ولیکم یا بعضې لوګو شیان ور واچوم تر څو د ټولو صفحو په سر کې راشي. نو موږ تاسې له هیډر فوټر نه استفاده کوو. هیډر فوټر له انسرټ منیو نه هم راوستی شوی چې هیډر کلیک کوو یا فوټر کلیک کوو، وینې دلته اقسام چې کوم یې غواړو چې خط دې طرف کې ولیکل شي، دې ځایو کې ولیکل شي، دا وینې ټول ډیزاین نه وکړه دونه استفاده کول. او راسم که ډبل کلیک وکړو هم به کولی شو چې هیډر فوټر راشي. بیا هم په هیډر فوټر کې هیډر فوټر پیج نمبر دا اپشن نه ویلي چې که چېرته غواړو نمبر ورکړو، که چېرته په هیډر کې غواړو ټاپ اپ پیج کلیک کوو، که فوټر کې غواړو بیا بوټم اپ پیج کلیک کوو، که پیج مارجن کلیک کوو د صفحې په مارجنز کې به راځي. مثلا که دا کلیک کوم نو دې مارجنز دې ځای کې به راشي. نو دا پرونه یې درس نن راځو نوي درس ته. کله چې زه په هیډر فوټر کې مثلا یا مې عنوان لیکلی وي یا لوګو وي هر څه وي، که زه غواړم چې ډیټ اینډ ټایم هم ورسره اضافه کړم نو بیا موږ تاسې له ډیټ اینډ ټایم نه استفاده کوو. مثلا یا په هیډر کې یا فوټر کې زه غواړم تاریخ ولیکل شي، دلته مې کرسر کېښود، له ډیټ اینډ ټایم کلیک کوئ، دلته مختلف فارمټس راځي، له هر یو نه چې ته غواړې استفاده وکړې همغه یو کلیک وکړې. مثلا اوس دې کې ګوره د اولې میاشتې 13 تاریخ 2018. که صرف دغسې تاریخ غواړې چې داسې ساده لیکلی وي دا کلیک. مثلا که زه داسې غواړم چې د ورځې نوم لیکلی وي، د میاشتې نوم لیکلی وي، دا کلیک. دا ټول فارمټس دي، هر یو چې کلیک یې اوکې کې چې هر چېرته کرسر وي همالته به تاریخ لیکل او نورو څپو کې به بیا تکرارېږي ځکه چې په فوټر کې ده. بل ډاکومنټ انفو، که غواړې چې ډاکومنټ معلومات ور واچوې، ډاکومنټ انفو موږ تاسې په فایل منیو کې دلته انفو ویلې وه چې کله موږ تاسې یو کتاب یا چپټر لیکلی وي دغه ځای کې موږ معلومات لیکو. مثلا اتور یې څوک ده، چا چې دا کتاب لیکلی وي د هغه نوم، سایز یې څومره ده او څو صفحې دي، دغه ټول معلومات موږ تاسې دلته لیکل. چې شوال کلیک وګورو دا معلومات هم دلته لیکل. دغه معلومات که چېرته ته غواړې چې په هیډر فوټر کې ترې استفاده وکړې، که چېرې موږ تاسې لیکلی وي په هغه صورت کې بیا ډاکومنټ انفو کلیک کوو. مثلا اتور، د دې کتاب اتور څوک ده، که چېرې موږ تاسې هلته نوم لیکلی وي نو دلته بیا لیکل ضرورت نشته، فقط دا کلیک کوو دلته خپله راځي. او کم نه وي لیکلی نو بیا مجبور یې خپله به بیا دلته لیکو چې مثلا زه چې فاروق ده، خو که هلته هم لیکلی وي هلته به ښه وي. نو دا ډاکومنټ انفو شو. که کله غواړې چې ډاکومنټ انفو ور واچوې، اتور، د فایل نیم، دا فایل د په کوم نوم سیف کړی، تر اوسه سیو هم نه ده، که چېرته فایل نوم کلیک کړو نو دغه ډاکومنټ 1 چې دا کوم نوم یې ده دا به راشي. هر چېرته چې م کرسر یې کوي، مثلا دلته مې کرسر یې کوي نو که چېرته ډاکومنټ فایل نیم کلیک کوم دا به راشي. فایل پات، فایل دې چېرته سیو کړی، که غواړې چې دا مکمل لوکیشن راشي نو بیا فایل پات کلیک کوي. تر اوسه هم سیو کړی نه ده نو ځکه د فایل نوم لیکل کېږي. که چېرې هم فایل سیو کړو نو چې هر چېرته سیو وي هغه معلومات به دلته راځي. ډاکومنټ ټایټل، عنوان یې څه شی ده که غواړې چې هغه راشي. دلته د بعضې نورې پراپرټیز دي که غواړې چې له دونه راولې کوم چې موږ دلته لیکلي وي، دلته هر یو چې غواړې چې هر چېرته د کرسر ایښی وي له دونه یې کلیک کوې هماغه شی به راځي. بل د کویک پارټس. کویک پارټس موږ تاسې په انسرټ منیو کې دغه ځای کې کویک پارټس لرو چې کله هم دلته وویلې دلته به خپله پرې پوه شئ چې بعضې شیان که غواړئ چې ور اضافه یې کوئ نو له کویک پارټس نه یې هم کولی شئ. چې دلته موږ تاسې کویک پارټس کې اټو ټیکس، ډاکومنټ پراپرټیز. ډاکومنټ پراپرټیز دا اوس چې مو ویلې هماغه دي، که لغونه اضافه کوئ، که چېرې هم لیکلي له دې ځای نه اضافه کولی شئ. فقط دې کې اټو ټیکسټ فیلډ او بلډینګ بلاکس ارګنایزرز دي چې له هیډر فوټر نه وروسته په دې ځای کې وایو. که غواړئ دلته ور اضافه کړئ نو بیا هیډر فوټر ته هم ور اضافه کولی شئ. بل د پکچر، که غواړئ چې عکس ور اضافه کړئ، عکس نه زیاتر موږ هیډر کې لوګو د یو ادارې مثلا یو راپور دې جوړ کړی غواړم دلته یو لوګو ور اضافه کړم. لوګو زیاتر عکس فارمټ کې وي نو بیا پکچر کلیک کوئ. اوس فعلا به زه دغو عکسونه یو واخلم، ګوره کلیک یې کړه عکس به راشي. لږ به یې بوډ کړم، نه دا داسې فکر وکړه چې لوګو ده نو ګوره د صفحې په ټولو سر کې به موجوده وي. نو که کله غواړئ چې عکس ور واچوئ نو بیا به پکچر نه استفاده کوئ. بل آنلاین پکچر، که چېرته غواړئ چې له انټرنیټ نه کوم عکس واخلئ، دا په هغه صورت کې چې په کمپیوټر کې انټرنیټ وصل وي نو بیا به آنلاین کلیک کوئ. اوس چون آنلاین نشته چې کله زه دا کلیک کوم نو ماته به مسج راکوي چې یو نیډ انټرنیټ کنیکشن ټو انسرټ آنلاین پکچر. د دې لپاره چې ته له انټرنیټ نه عکس واخلئ څه شی باید ولرئ؟ انټرنیټ کنیکشن باید ولرئ. نو که چېرته دې په کمپیوټر کې انټرنیټ وي نو بیا ته کولی شې ټرای اګین کلیک کړې چې یعنې انټرنیټ خو شته ته پسې وګوره که نه نو ټرای اګین. او که نه وي ورک آفلاین مطلب چې له کمپیوټر نه یې راته واخله نو بېرته به وینې براوز راځي چې هر عکس کلیک کړم هماغه عکس به راځي. نو کوم کله له انټرنیټ نه عکس اخیسته آنلاین پکچر. بل د ګو ټو هیډر اینډ ګو ټو
فوټر. ګو ټو مطلب چې لاړ شه. اوس موږ تاسې کرسر په هیډر کې ده نو ځکه دا آپشن کار نه کوي چې تیار په هیډر کې یو. نو که غواړئ چې له هیډر نه فوټر ته لاړ شئ نو بیا به ګو ټو فوټر کلیک کوئ. کرسر به راسن فوټر ته راځي. اوس ګوره فوټر کار نه کوي، هیډر کار کوي ځکه چې اوس په فوټر کې هم کرسر ده. نو که چېرې ګو ټو هیډر کلیک کړئ کرسر به هیډر ته راځي. دا د هیډر او فوټر لپاره دی. کله غواړئ چې کرسر هیډر ته لاړ شي هم تلای شي او راسن له دې ځای نه موږ تاسې سکرول کولی هم شو، خو دغه یې اسانه لار ده چې کلیک کړو. بل موږ تاسو سره پریویس، نیکسټ او لینک ټو پریویس دی. دا درې دې ته سیکشن ویل کېږي. سیکشن موږ تاسې په لیاوټ منیو کې وایو. کله چې لیاوټ منیو کې ویلې دته بیا راځو چې دا سیکشن هم وایو. بل موږ تاسو سره ډیفرنٹ فرست پیج. که چېرته ته غواړې چې د اولې صفحې هیډر له دا نورو صفحو سره مختلف وي، مثلا زه په دغه ځای کې چې کوم هیډر غواړم دا په ټولو صفحو کې نه غواړم. اوس ګوره ما دا ډیلیټ کو نو ټولو صفحو کې ډیلیټ شو. بیرته به یې انډو کړم. زه غواړم چې دغه هیډر په ټولو صفحو کې وي خو د اولې صفحې دې مختلف وي. نو په هغه صورت کې به موږ دا یو کلیک کوو. ګوره چې دا څنګه کلیک کو، اوس دلته موږ سره دلته لیبل کې څه شی لیکل شوي دی؟ هیډر لیکل شوی. که چېرته زه دا ټیک مارک کړم نو دلته به بیا فرست پیج هیډر ولیکل شي او لاندې صفحې باندې به بیا هیډر لیکلی وي. دې ته همیشه متوجه اوسئ. موږ تاسې چې په هیډر کې کوم شی ولیکو هغه به په هره صفحه راځي. نو اوس ګوره دا هیډر ده او دا شی پکې لیکلی نو دا به په هره صفحه وي. او دا بل سره اوس صرف څه شی لیکل شوی؟ فرست پیج هیډر. دا صرف د اولې صفحې لپاره ده. او که لاندې راشو فوټر سره به بیا فرست پیج فوټر لیکلی وي. دا صرف د اول پیج لپاره ده. مثلا که غواړئ چې د اول پیج د مختلف وي نو دلته که زه هر شی ولیکم، مثلا ما د کتاب نوم لیکلی ده چې مایکروسافټ ورډ نوټ ده یا سافټ ورډ 2016 په فوټر کې چې ما شی ولیکم نو دا به صرف د اولې صفحې لپاره وي. دویمه صفحه کې چې دا هیډر کې موږ کوم شی ورکړي وو دا به بیا په ټولو کې موجود وي. نو که کله مو غوښتل چې اوله صفحه مختلفه شي نو بیا به ډیفرنٹ فرست پیج ټیک مارک کوئ. که بیرته ایسته کو بیرته ختمېږي. بل د ډیفرنٹ اوډ اینډ ایون پیجز. اوډ او ایون پیجز موږ تاسې پرنټ کې ویلي وو چې تا خو جفت ته وایي. نو که چېرې ډیفرنٹ اوډ اینډ ایون کلیک کړم بیا تا خو جفت راته مختلفېږي. اوس ګوره دلته موږ سره اوډ پیج هیډر ولیکل شو. اوډ معنا تاق. اوس په تاق صفحې باندې چې زه کوم شی لیکم دا صرف په تاق صفحو باندې راځي. اوس مثلا ما دلته دا عنوان یا دا عکس لیکل کړی ده نو اوس ګوره دویمه صفحه کې نشته ځکه چې د دویمې صفحې هیډر څه شی ده؟ ایون پیج ده. دلته چې زه هر شی ولیکم هغه په ایون باندې راځي. مثلا زه به اوس فعلا ایون پیج ولیکم چې یعنې دا دویمه صفحه ده ایون. اوس ګوره درېیمې ته چې لاړ شو بیا دا شی ده. څلورمې ته چې لاړ شو تاق جدا جفت جدا. نو که کله غواړئ چې تاق او جفت جدا شي په هغه صورت کې به ډیفرنٹ اوډ اینډ ایون کلیک کوئ. بل د شو ډاکومنټ ټیکسټ. شو ډاکومنټ ټیکسټ څه کار کوي؟ موږ تاسې اوله ورځ هیډر فوټر کې ویلې چې کله موږ تاسې هیډر فوټر کې خط لیکو دا د صفحې خط خیره معلومیږي او چې کله موږ تاسې صفحې کې خط لیکو بیا د هیډر فوټر خط خیره معلومیږي. ولې؟ چې موږ تاسې فرق وکړای شو. یعنی چې زه هیډر فوټر کې خط لیکم ما ته معلوم شي چې دغه د صفحې خط ده، دا هیډر فوټر نه ده. یعنی زه هیډر فوټر کې کرسر هر څومره لاندې راوستی شم خط لیکای شم. نو که چېرته ټول یو رنګ کې وي بیا به سړی لږ کنفیوزه وي چې آیا دا د صفحې خط ده که د هیډر فوټر خط ده. نو په دې خاطر چې کله موږ تاسې هیډر فوټر کې خط لیکو دا خط خیره ښکاري او کله چې په صفحه کې خط لیکو بیا دا خط خیره ښکاري. خو که کله پرنټ اوس که زه راسم پرنټ لپاره پرنټ پریویو کې وګورم نو وګورئ د دواړو رنګ به یو شی وي. یو شی ده که نه؟ وینئ؟ صرف د دې په خاطر چې موږ تاسې ته دلته فرق وشي دا خیره ښکاري. خو که کله ته وایې چې په زه په هیډر فوټر کې خط لیکم دا شی ښکاره نه شي نو بیا دا ټیک مارک ایسته کوئ. دلته لږ مشکل هم لږ شی لري چې یو نوی صفحه واخلو دا صفحه لږ مشکل لري. دلته به لږ ډیټیل ولیکو. دا اوس ګوره هیډر فوټر ده. نو که چېرې دا ټیک مارک ایسته کوو د صفحې خط به بیا نه ښکاري او که یې کلیک کوو بیا ښکاري. دا صرف د دې لپاره چې مثلا زه هیډر فوټر کې خط لیکم ما ته د صفحې خط ښکاره کېږي نه نو دا ایسته کړه. خو چې هیډر فوټر کلوز کې بیرته دواړه ښکاري. صرف د دې په خاطر چې کله زه دلته خط لیکم دا دې نه ښکاره کېږي نو دا ټیک مارک ایسته کولی شي. اوکې کلیک یې بیرته به ښکاري. بل پکې هیډر او فوټر مارجنز دي. کله چې موږ تاسې هیډر او فوټر لیکو اوس ګوره دا له صفحې له سر نه څومره فاصله ولري. دې ځای نه موږ تاسې ډایرکټ دا فاصله زیاتولی هم شو او کمولی هم شو چې دا هیډر فوټر لاندې راشي یا دغه هیډر نه چې دا خط ده دا لږ لاندې راشي. دې ځای نه هم فاصله زیاتولی شو له دې ځای نه هم کولی شي. اوس ګوره زه دا بیرته کموم هیډر بیرته بار راځي که یې زیاتوم بیرته لاندې راځي. دغسې فوټر هم کولی شي. اوس مثلا دا فوټر د خط یې ګوره دومره جګ ده د صفحې له کونج نه لاندې ځای نه که چېرته زه دا زیاتوم نو خط به جګ راځي او که یې کموم بیا
دا راسن له دغه ځایونه هم کولی شو چې له دې ځای نه ګوره جګ کړې وینې دا هغه به بیا خپله زیاتېږي دا عدد اوس به وګورې دا عدد به ګوره خپله زیات شوی وي 1.4 که چېرته دا کم کمه نو هغه به بیا خپله کم شي اوس که زه بېرته راشم هیډر ته ګوره خپله به کم شوی وي له دې ځای نه هم هیډر فوټر کولی شو چې چینج یې کړو که غواړې چې دا فاصله زیاته کړې زیاته کړې که غواړې کمه کړې کمه کړې نو له دې ځای نه هم کولی شو چې هیډر فوټر فاصله وتعیین کړو او له هغه ځای نه هم کولی شو مونږ تاسې د صفحې مارجنز هم راسن له دې ځای نه کولی شو اوس ګوره دلته مې کرسر ایښی ده دغه علامه د مارجنز ده له دې ځای نه د دې ځای له دې ځای نه ته دې ځای مارجنز له دې ځای نه ته دې ځای مارجنز دا مارجنز او لاندې دا مارجن نو اوس ګوره مونږ تاسې مارجنز راسن له دې ځای نه هم زیات کم کولی شو چې زه مارجن زیات کم مارجن کم کم خو په هغه صورت کې چې خطکش کاروي که چېرې خطکش نه ښکارېده بیا دا کار نه کېږي خطکش به مونږ تاسې له کوم ځای نه کار کوو ویو منیو کې چې بیا وروسته ور ورسېږو خو فعلا د ضرورت په اساس باندې ځکه درته ښیم چې باید رولر درته معلوم وي نو که چېرته غواړې چې هیډر فوټر مارجنز انتخاب کړې له دې ځای نه انتخابولی شي او بل د پکې کلوز کله چې کار وکړو کلوز یې کړه هیډر فوټر کلوزېږي یا راسن له هیډر فوټر نه بیرون ډبل کلیک وکړه هم هیډر فوټر کلوزېږي ته هیډر فوټر ډبل کلیک وکړه بېرته هیډر فوټر ته ځي دې شي ته هیډر ان فوټر وایي دا شو په انزرټ منیو کې هیډر فوټر او پیج نمبر چې موږ تاسې هیډر فوټر کې ویل بعد له هیډر فوټر نه وروسته موږ تاسې ټیکسټ باکس لرو موږ تاسې اول منیو ویلې چې د منیو نوم انسرټ ده انسرټ مطلب ور اچول نو که غواړې چې یو ټیکسټ باکس ور واچوې د خط لپاره یو باکس ور اچوې نو بیا به له دې نه استفاده کوې ټیکسټ باکس موږ زیاتره هغه وخت استفاده کوو چې بعضو ځایو کې ته غواړې چې خط ولیکې او خط نشي لیکلی مثلا زه غواړم چې دغه کونج کې داسې یو وړکی نوټ ولیکم نو دغه کونج ته به زه کرسر څنګه راولم یا مثلا بعضې وخت د یو شکل په سر باندې ته عکس لیکې بعضې وخت د یو چارټ په سر باندې خط لیکې نو داسې صورتو کې چې هلته خط لیکل لږ جنجالي وي نو موږ تاسې له ټیکسټ باکس نه استفاده کولی شو دلته موږ تاسې تیار جوړ شوي ټیکسټ باکسونه هم لرو که غواړې چې له دونه استفاده وکړې هم یې کولی شې خو که یې خپله رسموې بیا ډرا ټیکسټ باکس کلیک یې کړه ګوره هغه د پوینټر چې ده د جمع علامې ته چینجېږي چې اوس غواړې رسم یې کړې مثلا زه اوس دغه کونج کې یو ټیکسټ باکس جوړوم جوړ یې کړه د خط پکې ولیکه چې هر شی پرې کړې مثلا دا مې ولیکو بیا موږ تاسې فارمټ ویلی و د شکلو لپاره د ټیکسټ باکس هم هماغه فارمټ دی مثلا که غواړې چې منځ ته یې رنګ ورکړې منځ ته یې رنګ ورکولی شي که غواړې چې آوټلاین ته یې رنګ ورکړې آوټلاین ته او که غواړې چې آوټلاین بیخي ختم شي نو بیا نو آوټلاین تر څو یې ښکاره نه شي خو چې کله یې کلیک کوو باکس به موجود وي او کولی شو چې په اساني سره یې له یو ځای نه بل ځای ته چې هر چېرته وغواړو هلته انتقال کړی شو ګوره نو که کله غواړئ چې یو ټیکسټ باکس ولرئ تر څو خط په اسانۍ سره پکښې ولیکلی شئ په هغه صورت کې د ټیکسټ باکس نه استفاده کوئ بل د کویک پارټس لکه مخکې چې ما درته ویلې چې موږ تاسې کویک پارټس لرو کویک پارټس څه مطلب کویک معنا تیز بعضې وختونه چې زه بعضې جملې لیکم زما مثلا زه چې یو راپور لیکم د ادارې په هکله یا کلنی راپور دغه نوم زما ډېر په کارېږي مثلا بریا انسټیټیوټ اف انفارمیشن ټیکنالوجي دا زما زیات په کارېږي نو که هر وار زه لیکم ما ته به جنجالي وي چې هر وار زه لیکم هر ځای کې چې مې په کارېږي لیکم هر ځای چې مې په کارېږي لیکم مثلا نن مې په کارېږي سبا مې په کارېږي هره ورځ مې په کارېږي نو چې لیکم ما ته به جنجالي وي نو د دې لپاره زه څه کوم دا شی انتخابوم او دلته کویک پارټس کې اډ کوم کویک پارټس کې موږ تاسو سره سیف سلیکشن ټو کویک پارټ ګیلري سلیکټ به کوي او دا شی به کلیک کله چې دا کلیک کوي دلته کولی شي چې نوم ورکړي چې په کوم نوم باندې چې آینده کې ته دا نوم کلیک کړې دغه خط درته راشي هلته چې هر شی تاسې لیکئ دلته ګیلري ده په کوم ځای کې غواړئ کولی شي اټو ټیکسټ کې هم راولئ او کولی شي کویک پارټ دا ټول ځایونه دي خو اول به زه همدا کویک پارټس کلیک کړم چې همدلته راشي کټګري به یې جنرل کلیک کړو او دا به زه وکړم اوس ګوره چې زه هر ځای کې کرسر ږدم مثلا دغه ځای کې زما دا نوم په کارېږي کرسر به ږدم دلته ګوره دا شی به خپله موجود وي وینئ چې کلیک یې کړم خپله به لیکل کېږي ما ته به د دې ضرورت نه وي چې هره وار یې زه دوباره ولیکم هر چېرته چې مې په کار وي فقط کرسر کېږده دا شی کلیک کړه همالته به راشي اوس ګوره موږ تاسو سره دلته کویک پارټس کې بیا اټو ټیکسټ شته وینئ اټو ټیکسټ دغه ځای کې هم که غواړې چې په دغه شي کې اډ شي په دغه لیست کې راشي ګوره که صرف کویک پارټس کې کو دلته راځي او که غواړې چې دغه لیست کې راشي نو بیا چې خط انتخاب کړی مثلا زه دا خط دوباره بیا انتخابوم په یو بل نوم باندې بیا راځم دلته سیف سلیکشن او دا ور ورته وایم چې په کوم ځای کې دې راشي په اټو ټیکسټ کې بیا به هغه لیست کې راشي نو اوس که زه دا اوکې کوم بیا چې مې هر چېرته کرسر ایښی وي نو بیا چې دلته وګورم دلته به هم موجود وي وینئ نو که غواړې چې په هغه ځای کې شي په دې اول کې نو کویک پارټس به انتخابوئ کویک پارټس به انتخابوئ او که غواړئ چې اټو ټیکسټ ته لاړ شي
اټو ټیکس. بعضې نور ځایونه دي که غواړې چې هغو ته لاړ شي بیا به دغه نه استفاده کوو. اوس مثلا که غواړې چې یو هیډر فوټر ډیزاین دې جوړ کړی وي، مثلا دغه ډیزاین زه غواړم چې سیو شي. کوم ځای کې سیو شي؟ د هیډر فوټر ډیزاین کې. ګوره دلته موږ تاسې د هیډر لپاره بعضې ډیزاینونه درلودله، وینې؟ که زه غواړم چې دغه شی هم دلته د ډیزاین باندې سیو شي، چې آینده کې مې په کارېده راسن له دې ځای نه یې کلیک کوم راځي به راته، یعنې ما ته بار بار ضرورت نه وي چې زه لوګو ور واچوم، خط ور واچوم که نه، نو راسن به یې سیو کړم. نو بیا به یې سلیکټ کړو، دلته به کویک پارټس کې سیو سلیکشن، ګوره موږ تاسې هیډر فوټر کې کویک پارټس درلوده که نه، دلته به سیو سلیکشن کلیک کړم. نوم چې هر شی ورکوئ دلته به انتخاب کړم چې دا باید په کوم ځای کې راشي، د هیډر په ډیزاین کې باید راشي یا د فوټر په ډیزاین کې راشي. مثلا زه هم د هیډر په ډیزاین کې راشي. په کوم نامه باندې؟ دلته چې هر نوم ته ورکوئ. نو چې کله زه دا اوکې کړم بیا چې ما آینده کې مې د دغه ډیزاین ضرورت شي فقط کرسر به ږدم، دلته به هیډر فوټر کې وګورئ، دلته به ګوره هغه ډیزاین موجود وي د کوم نوم په نامه، کوم نوم چې موږ ورته انتخاب کړی. زه به دا کلیک کوم، هغه به راسن راته راځي. دغه شي ته کویک پارټس وایي. بعضې شیان موږ کویک پارټس کې د دې په خاطر سیو کوو چې موږ ته اساني شي آینده کې، چې هر وخت هم په کار وي، هر ځای کې هم په کار وي، فقط یو کلیک کوو به هماغه ډیزاین هماغه شی به راته راځي. دا استاده د یو فایل لپاره او که د نورو فایلو ته هم بیا کار ورکوي؟ ټولو فایلو ته کار ورکوي. دا په دې کمپیوټر کې در سره سیو شو. دې کمپیوټر کې چې ته هر وخت راپور هر شی چې جوړی چې هر وخت په کار په خط کلیک کې کام دا شی به راځي. په همدې خاطر دې ته کویک پارټس وایي چې بعضې شیان موږ کویک پارټس کې سیو کوو چې آینده کې هم په کارېدو نو هماغه وخت که چېرته آیندې د کار ور نه کړي، صرف مې د یو دقیقې لپاره په کار وي، خو زه یو دقیقه کې به یې زه جوړ کړم، نو ولې له هغه ځای نه زه یو وارې جوړوم بیا یې سیو کوم که نه. نو دا د دې لپاره دی چې همیشه موږ سره سیو وي، چې هر وخت هم په کارېده. دا تر څو موږ د وینډوز انسټالیشن کوو یا آفیس ریموو کوو بیرته انسټالوو، په هغه صورتو کې له منځه ځي، نور موجود وي چې هر وخت هم په کار وي راوستلی شو. نو که غواړئ چې کوم شی په کویک پارټس کې اډ کړئ فقط سلیکټ یې کړئ، دلته راشئ سیو سلیکشن ټو کویک پارټس. دا ګوره هیډر فوټر کې ده او خپله انسرټ منیو کې هم وینئ شته. که غواړئ چې یو شی سلیکټ کړئ انسرټ منیو کې کویک پارټس ته به راځئ، سیو سلیکشن ټو کویک پارټس، بیا به له دې ځای نه ګیلري انتخابوي چې باید چیرته راشي. لکه مخکې چې موږ تاسې هیډر انتخاب کړو نو د هیډر په ډیزاین کې راغی، که فوټر کلیک کړو د فوټر په ډیزاین کې راځي، که اټو ټیکس کلیک کړو اټو ټیکس کې راځي. دغه بعضې نور ځایونه دي که غواړئ چې هغو ځای کې راشي شاید مخته یې وروسته ووایو هم کېدی. مثلا که غواړئ چې پیج نمبر کې سیو شي، اوس مثلا ته دلته یو نمبر جوړ کړی وي، یو ډیزاین دې جوړ کړی غواړئ پیج نمبرو کې سیو شي، بیا به دا یو نه استفاده کوئ. ټیبلو کې سیو شي، د ټیبلو ډیزاین نه موږ تاسې وویلې که نه. نو که یو ټیبل د ډیزاین جوړ کړی غواړئ چې سیو یې کړي، نو چې هر وخت په کارېده له دې ځای نه به یې راولئ. دغه شي ته کویک پارټس وایي. کویک پارټس پوه شوې په دې باندې؟ سوال شته؟ له هغه نه وروسته موږ تاسې ورډ آرټ لرو. ورډ آرټ چې ده د خط د ډیزاین لپاره ده. که غواړئ چې یو خط ښایسته ډیزاین کې ولیکئ نو بیا به ورډ آرټ کلیک کوئ. کلیک یې کړه، ګوره دلته موږ تاسې مختلف ډیزاینونه لرو. مثلا زه دې ډیزاین کې غواړم، کلیک یې کړه، ګوره دلته به راشي یور ټکسټ هیر. هر ټکسټ چې لیکې په دې کې ولیکه نو دا خط به په هماغه ډیزاین کې راځي. ګوره دا هم بیا زه کولی شم په اساني سره د یو ځای نه بل ځای ته انتقال کړم، هر چېرته چې غواړم همالته به یې راوستی شم. نو دې ته ورډ آرټ وایي. که کله غواړئ چې یو خط ښایسته ډیزاین کې ولیکئ نو بیا به ورډ آرټ استفاده کوئ. بعد له هغه ډراپ کیپ ده، دا به پرېږدو سبا ته. په دغه پوه شوئ؟ سوال نه لرئ؟